بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. په مسکو کې د افغانستان د سفیر او د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي ترمنځ لیدنه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام دوام او د امریکا او وینزویلا ترمنځ د کړکېچ دوام. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبې د روان کال د لندۍ 5مه نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. په مسکو کې د افغانستان لوی سفیر مولوي ګل حسن د شانګهای همکاري سازمان لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي بختیار حکیموف سره وکتل. په مسکو کې د افغانستان سفارت وایي چې د کتنې کې د شانګهای همکاري سازمان روسي غونډه او په راتلونکو ناستو کې د افغانستان ناظر په توګه د عضویت د بیا فعالېدو پر موضوع خبرې او د نظرونو تبادله وشوه. همداراز د کتنې کې ښاغلي حکیموف د خنډونو په لرې کولو او د اړوندو خواو ترمنځ په دوامدارو خبرو ټینګار کړی دی. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس مولوي مطیع الحق خالص د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام سکرتر جنرال له مرستیالې اغلې شکونو دا او په افغانستان کې د یاد پروګرام را رئیس اسټیفن سره وکتل. په دې کتنه کې د افغانستان د چاپیریالي وضعیت، اقلیمي بدلون سره د مبارزې او زیانونو د ځنډول شویو چاپیریالي پروژو نړیوالو کنفرانسونو ته د افغان حکومت استازو د بلنې د ګډې همکاري او همغږي پر پیاوړتیا خبرې وشوې. اغلې شوکو نو دا ویلي چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام له اقلیمي بدلون سره له مبارزې برخه کې له افغانستان سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي او کوشش کوي چې چاپیریالي موضوعاتو ته له بشري اړخه وکتل شي. دغه راز ښاغلي خالص یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې چاپیریالي موضوعات سیاسي نه کړي او د افغانستان ځنډول شوي چاپیریالي پروژې دې ژر تر ژره بیا پیل کړي. د خبرونو دوام. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان لمریز کال په لړم میاشت کې 2788 بهرنیو وګړو د بندرونو او هوایي ډګرونو له لارې افغانستان ته تګ راتګ کړی دی. د یادې ادارې په وینا د موده کې 1426 بهرني وګړي افغانستان ته راغلي او 1342 له افغانستان څخه بهر ته تللي دي. دغه ادارې زیاته کړې چې له دې ډلې 144 تنه د تاریخي او لرغونو ځایونو د لیدنې او پاتې نور د کار لپاره افغانستان ته راغلي دي. او روسي خبر ده چې د امریکا د دفاع وزارت یوه لوړپوړې چارواکي پرون سهشنبې ویلي چې ولسمشر ترامپ پریکړه وکړي پوځ چمتو دی چې د وینزویلا پر ضد پوځي اقدام وکړي. کیوبا د امریکا د دریځ د نړیوالو اصولو ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي چې د واشنګټن تهاجمي دریځ لاتین امریکا او د کارایب سیمه له جدي ګواښ سره مخ کوي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو بیا ژمنه کړې چې هیواد به د هر ډول امپریالیستي او افراطي ګواښ په وړاندې کلکه دفاع وکړي. قدرمنو د کل عملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښه چارې.